کابل ولایت کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري د څلورمې تعلیمي حوزې 250 ښوونکو لپاره کامیاب ښوونکی او د هغه مسؤلیتونو تر عنوان لاندې سیمینار ترسره شو. دغه علمي سیمینار چې په نادریه لیسه کې ترسره شو د کابل ښار ګڼ شمېر علماو او ښوونکو ګډون کړی و. یاد سیمینار چې موخه یې په ټولنه کې د استادانو مسؤلیت او مکلفیت و، پکې بېلابېلو ویناوالو ویناوې وکړې. د سیمینار په پیل کې د څلورمې تعلیمي حوزې امیر مولوي محمد نبی طاهري د ښوونکو په موقف او امتیاز خبرې وکړې. هغه وویل د ښوونکي لپاره مادیات امتیاز نه دی، بلکې معنویت او د الله تعالی په وړاندې د هغه ارزښت تر ټولو لوی او ممتاز امتیاز دی. استادان یوازې د هغوی د ظاهري امتیاز نه دی چې څو محدوده معاش لري، د هغوی لوی امتیاز معنوي امتیاز دی. استادانو لپاره دوه کارونه موجود دي. یو هغه کې هغه محدود او لږ اندازه معاش ورکول کېږي، او بل لوی کار هغه دی چې د الله سره دی، په هغه کې د هغوی ثواب او په هغوی کې د هغوی نیک صفات، په هغوی کې د هغوی لپاره درجې حتی هغه جمع کېږي. نو استادان باید خپل هغه معنوي موقف ته ډېر متوجه اوسي نسبت ظاهري امتیاز ته. ورپسې د علومو اکاډمۍ غړي محقق محمد کریم ادیب د بریالي استاد اړوند مفصله وینا وکړه. هغه زیاته کړه بریالی استاد هغه دی چې بریالي زده کوونکي ولري، او بریالي زده کوونکي هغه دي چې په ټولنه کې ګټور ثابت شي. شاگرد موفق نیست که ثمره عملی در جامعه باشه. میتونست که اولادان فارغ شده نمره دو اولادان فارغ شده کلاه کردنش کلاه‌های مسئولای ابن سینای برقی را در پنتون حالت بکنه که فارغ شده. استاد موفق استادش که شاگرد موفق باشه. شاگرد موفق کسی است که نتیجه و ثمره عملیش در جامعه در هر اثر بشه. د سیمینار په پای کې د ښوونکو په نمایندګۍ مولوي عبدالرحیم رحیمي د نادریه لیسې امیر وویل موږ د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې څخه ځانګړې مننه کوو چې د کابل ښار په نادریه لیسه کې د لومړي ځل لپاره مهم او مثیر سیمینار جوړ کړ. برجه اداره لیسه نادریه افتخار دارد که برای نخستین بار یک سیمینار علمی و تحقیقی و از جانب محقق صاحب و یارانشان که از طریق اداره علمی و تحقیقی کلمات بود میزبانی میکنند و آرزو داریم که برنامه‌ها و شکل و همه مکاتب تکثیر شود. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا